الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترمو درنو قدرمندو ورنو او پتمندو عزتمندو خويندو، ډیر ورونه او ډیر خويندې دا وظیفه غواړي چې رب العزت دوی ته صالح اولاد ورکړي. دوی د دې څخه مایوسه شوي وي، د ودونو یې ډیر کلونه شوي دي، خو الله تبارک وتعالی په اولاد نه وي نازولي. د دې دپاره دوی اکثر وخت د وظیفو غوښتنه کوي. نن به مختصرې اسانه دوې طریقې چې هغه د کتابونو څخه ما را نقل کړي تر تاسو ورسوم. اوله طریقه ده چې د قرآن عظیم الشان په سورة الانبیاء په دې کې یو آیات راځي، 89 آیات دی په سورة الانبیاء، 89 آیات. د قرآن عظیم الشان په آخر کې د سورتونو فهرست لیکلی وي. په هغه فهرست کې د سورة الانبیاء نوم پیدا کړي، نو هلته بیا صفحه لیکلی وي چې په فلانۍ صفحه دغه صورت دی. نو د هغه څخه بیا آیاتونه شمېر کړي، 89 آیات دا راځي. دا تقریبا نیمه آیات دی، د آیات نیمه آخري حصه ده. نو دا آیات شریف زه درته وایم، طریقه اول درته ښیم چې د هر لمانځه وروسته چې د سهار او داشان دا نور منځونه وسي، د فرض وروسته اللهم صل تر پایه پورې ویل کېږي، او بیا 7 واره دغه آیات شریف ویل کېږي. په آخر کې بیا 1 وار درود شریف ویل کېږي. او که داسې کوي چې کله د فرض وروسته سنت ادا کې هم پروا نه لري، چې سنت کله وسي، بهتره لا هم دا ده چې د سنت وروسته بیا دغه طریقه وکړي. اول درود شریف، بیا 7 واره دغه آیات شریف. بیا چې کله دا ورځ تېره سي، ماخوستن چې کله فرض د فرض وروسته سنت، او که د سنت وروسته 2 رکعته نفل څوک کوي، د هغه وروسته وتر، یعنې د وترو بعد بیا دغه آیات شریف 314 واره ویل کېږي. دغه آیات شریف د ماخوستن د وترو وروسته 314 واره ویل کېږي. په سر کې 3 واره اللهم صل، په پای کې هم 3 واره اللهم صل. د هغه وروسته به بیا خپل ځان ته همدغه دعا کوي چې یا الله صالح اولاد راکړي. دا وظیفه به که د دواړو قرآن عظیم الشان زده وي، دواړې به یې کوي. او که نور قرآن عظیم الشان یې نه وي زده، دا آیات خو اسانه زده کېږي، دغه زده کړي او دواړه دې وایي. خو که بیا هم دواړو نس ویلی، یو خو دې حتمي وایي، یا خاوند او یا هم میرمنه. هغه آیات شریف دا دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. صدق الله العظيم. دغه آیات شریف مختصر ډیر اسانه دی. نو دغه طریقه سوه چې د هر لمانځه وروسته 1 وار درود شریف، 7 واره دغه آیات، او بیا د وتر وروسته درود شریف، بیا 314 واره د آیت وروسته بیا هغه مخکې موږ کوم عدد د درود شریف یاد کړي، هغه درود شریف، او بیا ځان ته د صالح اولاد دعا. الله تعالی مو په نیک او صالح اولاد ونازوه. الله تبارک وتعالی مو شرعي ارمانونه پوره کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.